السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې موږ خبره کوو د نوټیفیکیشن بار په هکله. دوستانو تاسو دلته کتلی شئ چې په دې نوټیفیکیشن کې موږ سره وای فای ده، موبایل دی، بلوټوث دی او داسې نور ریپلای موډ دی او داسې ډېر په دې کې هغه آپشن دي کومې چې موږ نه دي راوړي، هغه کمپنۍ والا دلته خپله اچولی دي. او دوستانو اوس دا موږ څنګه کولی شو چې په خپل هغه وخت ته دا نوټیفیکیشن بار چې دی دلته خپل کوم ایپس چې موږ غواړو واتساپ، میسنجر، انسټاګرام، هر یو ایپس چې وي هغه تاسو دلته واچو. یعنې د وای فای په ضد یې هغه راشي، والیم خیر دا د دوی سره څنګ کې دي هغه هم وي، واتساپ وي، میسنجر وي، فیسبوک وي، هر یو ایپ تاسو په اسانۍ سره اوس کولی شئ دلته ځان ته واچوئ او په اسانۍ سره د دې ځای نه ډایرکټ تاسو هغه خلاص کړئ. دوستانو ویډیو شروع کوو، وخت ډېر نه ضایع کوو. دوستانو د دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن کوم چې لاندې په ډسکرپشن کې درکړل شوی دی تاسو ته، په هغې لینک کلیک کړئ او اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن دوستانو انسټال کړ، اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ دوستانو تاسو سره به یو دوه تپوسونه کوي، ډېر نه کوي، صرف یس اور نو به کوي. د هغې نه پس تاسو اپلیکیشن خلاصیږي. چې کله هم اپلیکیشن تاسو خلاص ک دوستانو تاسو ته به دغسې یو ډیشبورډ راشي. دا دې تاسو ته ښکاري. دوستانو ما الریډي فیسبوک، واتساپ، میسنجر اچولی. دلته به تاسو ته ایپ 1، ایپ 1، ایپ 2، ایپ 3 وي. سمه ده. نو تاسو د دې اوس د مثال په طور ایپ 1 په ځای زه اچوم. دلته دا فکر وکړئ چې دلته ایپ 1 ده، داسې ایپ 4 ګورئ، ایپ 1، ایپ 2، ایپ 3، ایپ 4 یعنې یو دوه درې څلور. دلته به تاسو په دې سلیکټ باندې کلیک کړئ چې هر یو اپلیکیشن تاسو خوښوي همغه پکې واچوئ. د مثال په طور ګورئ دا فیسبوک دی، زه فیسبوک لرې کوم، زه دلته اچوم یو بل آپشن. د مثال په طور زه د دې په ځای فیسبوک خو تیار الریډي دی، زه جیو نیوز اچوم. سلیکټ ټو کې واتساپ صحیح دی، میسنجر صحیح دی، همداسې دا نور هم تاسو کولی شئ. صحیح ده. اوس ګورئ د واتساپ په ځای به زه فیسبوک واچوم. صحیح ده. دلته فیسبوک شو. چې کله هم تاسو دا وکړه دا به سمپل دوستانو تاسو باندې تاسو یعنې شپږ ایپ پورې تاسو کولی شئ دلته نوټیفیکیشن بار کې خپل ځان ته ایډ کړئ. چې کله هم دا سیټینګ تاسو وکړه دا به بند کړئ، نوټیفیکیشن ته به راشئ، دا به فوله دلته کولاو کړئ. دلته تاسو دغه درې ټکي ښکاري، دا کوم چې درې ټکي دي په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو بټن آرډر باندې کلیک کړئ اولني باندې. دا وګورئ دوستانو ایپ 1، ایپ 1 راواخلئ، په دې به داسې ګوته کېږدئ او دا به دلته لاندې راولئ. دا ایپ 1، ایپ 2 به هم دلته راواخلئ چې کوم ځای کې تاسو چې کوم ځای کې اچول غواړئ هغه تاسو پورې ډیپینډ ده. ایپ 1، ایپ 2 چې کله هم وشو تاسو په دې ډن باندې کلیک کړئ. چې کله هم په ډن باندې تاسو کلیک کړئ نو دوستانو دلته وګورئ، ګورئ فیسبوک، میسنجر، ګورئ په فیسبوک باندې کلیک کړئ، ستاسو فیسبوک به تاسو خلاص شي. همداسې ګورئ جیو نیوز ګورئ او همداسې هر یو اپشن تاسو غواړئ دلته ایډ کولی شئ په خپله خوښه. سمه ده دوستانو. نو که چېرته تاسو واپس لرې کول غواړئ دلته راشئ واپس او همدې سیټینګ ته راشئ، بټن آرډر ته لاړ شئ، دا به واپس تاسو همداسې بره کړئ، ورته به پې کېدئ او بره به کړئ او ډن باندې به کلیک کړئ. چې کله هم ډن باندې تاسو کلیک وکړه نو ګورئ ستاسو آپشن یې هملته نوټیفیکیشن یې واپس خپل ځای ته راغلی. دوستانو ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ وي امید درسره حتما لایک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.